د ځمکې پر مخ ویاړلی ملت. سبا چهارشنبه یې د استقلال ورځ ده. د باختر اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې ویلي د کابل ښار ښکلا سپینو محمدي بیرغونو لاپسې ډیره کړې او ښاریان خوښ دي چې د خپلواک ژوند دریم کال پای ته رسوي. د هیواد له 4 ولایتونو را رسیدلي معلومات هم ښیي چې د سبانۍ ورځې نمانځلو ته بشپړ چمتووالی نیول شوی او خلک لیواله دي چې د امریکا په مشرۍ د ناټو له اشغال څخه د خلاصون او د اشغالګرو د ماتې دریمه کلیزه نمانځي. دا ډیره د ویاړ خبره ده چې افغانان په خپله خاوره کې د نړۍ د یو لوی زبرځواک د ماتې ورځ نمانځي او نړۍ ته وریادوي چې افغانستان نه اشغالېدونکی او نه ماتېدونکی هیواد دی او نړۍ ته ورښیي چې هیڅ کله د دغه عظیمې خاورې د نیولو او اشغالولو هڅه ونه کړي. د خپلواکۍ د جشن نمانځل زموږ د راتلونکو نسلونو د ویښتابه لپاره هم ګټور تمامیږي او دا ورته یادوي چې دا خاوره د سلګونه زره شهیدانو د وینو په بدل کې ګټل شوې او ساتل شوې ده. استقلال اخیستل مبارزه او ساتلې مفکوره غواړي، نو په کار ده چې له دې وروسته له دغې خوږې ازادۍ څخه د ساتلو لپاره له مفکورې کار واخیستل شي او لیدل کیږي چې اسلامي امارت دغې مفکورې ته کار پیل کړی دی. د دغې مفکورې خاوندان باید پر پرمختګ، ټکنالوژۍ ته په لاسرسي او له نړۍ سره په سیال کېدو عقیده ولري او دغه راز په بشپړ ډول د سیاسي، پوځي، فضایي، اقتصادي او نورو برخو کې د استقلال لرلو اراده ولري. استقلال همدا دی چې په نړیوالو مهمو مسایلو کې خپلواک دریځ نیولی شو، د هیواد قانونه په خپل واک سره په قرارداد ورکولی شو او دغه راز په بیلابیلو نورو برخو کې خپلواک او خپلو ګټو ته په کتو پریکړې کولی شو. دا خپلواکي دې تلپاته او له پرمختګونو سره ملوي.